औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व पाकिस्तान की ओसीदुनको टोलु ज़मा बच्चों कशरानो टोलु ता अल्लाह ताला पख्पल हिफ्ज़ व अमान के वसाती व मौला पाक परवरदिगारम खुशाल लरा और अल्लाह पाकम दाख्तर पर खैर खुशालो के तेर का कम दयार गैर के ज़मा बची दी और मुख्तलिफ़ ममालिक की दी अल्लाह पाक दे खैर खुशालो सख्पल वतन तरावली दख्पल वतन सवाब दे रब्बुल आलमीन ज़ात पख्पल वतन की उकी नन ज़ यो ख़ास मौजू च कम मावीलू ज़ब आलफ खान शेरपाव अरसा खैमा ज़ुमंग स ख्वाग मरगरी द फेसबुक मरगरी स द लंदन न कल न राला स द पाकिस्तान न राला स द दीन मख के सोशल मीडिया एक्टिविस्टू अगू वीलियो ची अलफ खान शेरपाव बराशी और तासर बकीनी और तासर बटोली मसले हल की ची कम द गरीबानानो मुतालिक द जायदाद मुतालिक द हर स मुतालिक चदा ननी ओडू की गला रागले म कदम शेयर करनो नूर बखई ची द जाहिद खान चिश्ती देर शुक्र गुजार म ची अगदा खबर ओकड़ला ची यारा मुंग बराशू के बनू अरसा क्लियर को नु कबिया स्ता से एतराज़ पर अलफ खान शेरपाव बा निश्ता नु मैल ची क्लियर शी नु मा इस एतराज़ पर अलफ खान शेरपाव बा निश्ता अलफ खान शेरपाव सरा जमा से दुश्मनी निश्ता सा गमी निश्ता खो यो शीज़ बाने ज़ खुशाल शुम चिन्नन मा द अलफ खान शेरपाव वीडियो कता नु गो चाक कदा हुई ची मा द जानबी पखला बाने नदा कड़े सलजल दियो की चीज नदा कड़े खुच आगे कम कार करे दे खे करे दे द खो बज स्ताया कोम और द बदो बज गंदा न कोम च प हर जिकी और च खई दागे बा स्ताया न कोम द आगे न खदा दा दो गो रही ददी खावन च कम दे माजूरम दे ददी जनाना मख निशकोली दुलुरियानी पकोर दी दा तاسو ښکارا شو دا زنانو ګوري زنانه مخ نخ کاری قلاره تو کړي وغه تاسو کتلی وی نه کور دوی پډاګه پراتو په خلا باندې صدرینی ملکونه زیاتې پیسې ولګیدلې او بیا موږ واپسې حالت کې بیا یو بل دا زما پہلا شی امدا ډیماندو چې د خزو بے حرمتی دی نه کیږي اغا چاہے زما پخلو شوا کچا د الف خان اخلاقی طور باندې وکړلا کده بل چا په وینای کړي دا ضروری نه چې دا زما په سر دا غنټي واچولې شي او زه ویم دا ما وکړل نه دا د یو پښتون د هر پښتون دا خواهش دی چې د هر چا خور لور مور دی پکور کې یا کبار مینو کم از کم داغي عزت احترام په مونږ باندې فرض دی غریب مالدارا عاجز کمزور افعاج دا یو بیل شی دی خو زنانه کم از کم دی سچویشن کې نو پکار پہلا اعتراض ما په ټول سوشل میډیا باندې دا ودو او دا و دا دې اوس بمی پہلا خداو ز بداو ما د زاهد خان چشتی الله دې ول ډیر عمر ورکی چې اغا صرف په خبرو باندې اترو باندې دا شی دومره حد ته راوستو ان شاء الله زه امید لرم چې مخکې به هم الف خان شیرپاو چې کم دی هغه داسې اقدامونه کوي کم بچ د معاشري او د علاقې او د پښتونولۍ د سیمې په عزت په لوره به کوي پاتې شو نورې خبرې د اختر نه پس تا هغو ویل دي چې درځو به اوس کله راځي دام زه نه وایم کله نه راځي زه که دی ما سره راځي داسې کینی هم ښه ده که دی وایي زه ډایرکټ لایف راځم لایف دی را سره راشي سین جمله دی را سره راشي هم صحیح ده که نه وایي زه تا سره داسې کینم داسې دی را سره کینی خو به هر حال اطمینان ضروری دی دا یو نمبر خبره دویم نمبر خبره ده چې ستاسو پیسې په پولیس په زما په پرچه په ما چې کومه پرچه کټ شوې ده هغه باندې تقریبا 5 لک روپۍ اوسه پورې ولګېدي یعنی فاسٹ ایکشن لپاره چې دا زر تر زره دا غشي خو چونکې اوس پکې خبرې روانې دي نو زه دا شیزونه او هغه شیزونه کوم چې ما ویډیو هغه فلحال دیزي د پوره ولم
چې دی د هغه شیزونو نه منې شي، بلکې دا نه، دا څومره سوشل میډیا اکټیویسټ چې دي، دا څومره میکونو والا چې دي، دیو دی یو ضابطه اخلاق یو لاره ده، او زما خیال دی که هغه لاره دیو خپله کړه دیو به خپله وتښتي، ضرورت یې نشته. هغه لاره دومره سخته لاره ده که دیو خوراکیان نه دیو به دا کار پرېږدي ځي به، او چې کوم ګڼکپاني هغه به یا پاتې کېږي یا به سم کار کوي، که د خدای دپاره کار کوي هغه به پاتې کېږي، نور به تښتي تر هغه وخت پورې. ولې چې زما د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ څومره چې سوشل ویلفیر ډپارټمنټ دی د دې قوانین ډېر سخت دي، دې ته هر سړی خبره جوړ نشي کولی. څه شیزونو ډیمانډز دي چې هغه د الف خان شیرپاو راغی او کېناستو، او واقعي دا څنګه زاهد خان چشتي صاحب او یو بل ویلفیر ارګنایزیشن دی زاهد خان چشتي صاحب راته ویل چې هغوی به هم درځي. زما دا دروازې تاسو ته هر وخت کولو دي، نه کمیشن اخلم نه حصه اخلم او نه څه بدماشي کوم. خبره ټوله د پښتو او د مظلوم او د یتیم او د یسیر د پیسو خبره ده، ټرانزیکشنز خبره ده، بس نوري څه نشته. زما نه د رف خان سره څه دشمني ده نه مې، بلکې د پاکستان کې چې څومره مایکونو والا دي هیڅ چا سره زما دشمني نشته. صرف زه دا وایم کار د قانون مطابق کول پکار دي، حق حقدار ته رسول پکار دي، په خوله نه چې خدای شاهده دی او زه خدای له به جواب ورکوم او کومې چې څوک پیسې رالیږي هغه له به جواب ورکوم، یا به زه خپلې ادارې له جواب ورکوم. دا خبرې نشته. اداره کم ده، کمې ادارې له جواب ورکې، جواب دی تا نه هر پاکستانی دی او که نه حکومت خدای دی. ما خو لا هغه قانون اختیار کړی نه دی، زه هغه قانون نه ما په دې پرچه کټ کړ ده، ما ته 100 کسانو ویل ما په دې پرچه نه ده کټ کړې، نه مې کټ کولی شم، او ما ته ضرورت نشته. دا خلک تنګولو دپاره کوي، یو سړی ډسټرب کې ټارچر کې بدل ته اخلي هغه دپاره. زه بدل دپاره نه یم راغلی، زه راغلی یم د الله د رضا دپاره. په ما چې که پرچې کټ کېږي او دا هم تاسو ته زه ویم، دا تاسو سره زما واده ده او زه د عمرزو ایسچو ته هم دا ویم چې نه به زما انشاءالله ضمانت له څوک راځي، دا هم واوره زما یو خبره، او نه به زما سفارش له څوک راځي، او نه به ما له څوک یو ګیلاس اوبه راوړي. هر څه به تاسو کوئ او نه به تاسو ته وایي چې دا مه وهه او دا مه وهه او دا ورسره کوه دا. نه 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 نه، نه په والو یم نه په جیل یم نه په څه یم. دا خبره اول کولا وساتئ که نه. حتی چې نن پولیس والا پېښور ته زما کور ته راغلي او هغو انفارمیشن او خبرې اترې هغلته کړ دي، او بیا چې کوم دی نو د بل طرف نه خبر شون چې 5 लाख روپۍ ستاسو کسانو ولګېدي، 15 لکه روپۍ ستاسو مسافرو په ما باندې ولګیا. زه ستاسو پیسې بچ کوم، تاسو پیسې په ما لګوئ. نو که تاسو یې نه لګوئ، تاسو رالیږلې پیسې خو دي که نه، هغه خو ډېر شی پیسې دي مطلب چې هغه چېرته هم لګېدی شي. او دا نه چې سبا باندې زما یقین نشته، دا هم دروغ خبره ده. ټولې خبرې به د خیر سره بیا کوو، خو چې کله دیو راشي کینی پاسي، زه یو ځل ستاسو بیا شکر ګزار یم. زما تاسو ته بیا زه ویم چې په ما یو 100 پرچې کټ کوي، د هغې مې پروا نشتي، په هېڅ شي مې پروا نشتي. درست قبله د هر سوشل میډیا اکټیویسټ نه غواړم، څوک هم چې د غریب مزدور صرف الف خان شیرپاو پسې نه وم چې زما څه ذاتي دشمني و دې سره، نه. دا دې کار وکړو، دا یو کار یې وکړو، دا تاسو ته مې وښولو که نه چې صرف یو کار یې وکړو، او هغه کار سره زما زړه مطمئنه شو لږ ډېر. بطور څه شی؟ بطور یو پښتون، بطور یو پښتون چې زما بچی ته تحفظ ملو شو. خدای دې وکړي چې هغه خیرماره ولې نه وي. دا وګورئ، دا ښځه د دې تصویر بلف دی، د دې تصویر بالکل بلف دی، برف بالکل برف دی. دا وګورئ. تاسو د ښځې تصویر ښکاري نه ښکاري؟ نو که داسې شیزونه شروع شي
نو دې کې پښتنو ستاسو هم ګټه ده. دا د چا خور وي، دا به د چا موري، دا به د چا دا چې اوس کېږي دا صحیح ده. زما پهلا ډیمانډ دا و دا الف خان شیرپا وکړو په دې ورته سلام. بقایا شیزونه چې کوم دي هغه د پاره دې ته پکار ده چې د لاهور ته راشي او ویلی دي زه نه یم وته ولې چې دا خبره غلط دی لاهور ته راشي دا زما حکم شو. څنګه چې زاهد چشتي صاحب ویل دي چې یاره دا پروګرام چې دی تاسو دغسې وکئ چې هغه به راشي خپل صفایه ارسه به وکړي. دا ما مخکې ویلي ما ورته خپل در ورکړو او کړی اوس هم ویم را دي شي خپل ځان دې صفا کړي کلیر دي کړي ما هېڅ اعتراض په چا باندې نشته. خو یو الف خان شیرپاو نه دی چیمم دی او وسره اویا یا اتیا نورم دي هر سړي مې کوچت کړی او را روان دی. څوک څه کوي او که نه کوي نقد پیدا کوي. لہذا دا یو زما د اواز سره چې تاسو کمانه کمه تمه لرله او بله دغه د لوی خوشحالی خبره ده چې یو ښځې حیا راله په یو الف خان شیرپاو په چینل باندې راله خو د یو ښځې حیا راله ما ته بس دا راله زه نور کارونه بیا زما دي او هغه به زه کینم ورسره. بعض خلک دا وایي په پیسو باندې میک نیولی جانبیب دسې جانبیب دسې جانبیب دا شی غواړي کوم چې اوس الف خان وکړو. دا زه د ټولو پښتنو ته ویم څومره میکونو والا دي ټولو ته دا ویم چې کم سړي ښځه ښکاره کړله او مخې ښکاره شو خدای راستی ښه به نه غریبي ښې لاسونه مه ښایې مخې مه ښایې د هغې غریبي ښایې د هغې اواز چلوئ چې سم کوئ هغه ستاسو کار دی. تپوس به زه دا کوم چې کم رجسټرډ دي او کم نه دي رجسټرډ او کم چې رجسټرډ دي په څه کې رجسټرډ دي سوشل ویلفیر سره په څه رجسټرډ دي 1860 ناندې رجسټرډ دي که 1860 ناندې هم رجسټرډ دي تاسو فنډ نشئ غونډولی او که تاسو غونډولی هم شئ د هغه دپاره یو بله فارمیټ دی هغه باندې به ځئ او هغه هم تاسو په ډسټرکټ حساب کې راځئ د ډسټرکټ نه زیات تاسو مخکې نشئ تللی. نو دا ټول هغه شیزونه دي چې کوم باندې به زه کینم دوی سره به خبرې کوم د دوی نه معلومات کوم. بل ما ته خو پکار نه ده هغه پکار ده چې زه هغه وښویم خو زه چیلنج سره دا دعوې سره ویم زه یقین سره دا ویم چې هغه ګنډماره ښځه چې کومه وه کومه افغانۍ چې ځان ته ویلو هغه ګنډماره ښځې نه پلار پیدا شوی نه مور پیدا شوې ده. خو چونکې د خلکو ذهنیت خراب هغو رنګ رنګ ټلیفونونه کول د هغه د ښایست نه ناجایزه فایده اخیسته د هغې انجام دا دی الف خان شیرپاو ته دومره راغی چې زما خیال هغه ویډیو به مغه ډیلیټ کړي. د هغې وجه څه ده چې خلک غلط کنسپټ اخلي او د یو ښځې واده چې شوی د هغې بله نکاح د اسلام په روح کې نشته. خو الف خان شیرپاو نه غلطي شوې ده چې هغې ویل تاسو که څوک غواړئ دې سره داسې کوئ دا 14 دا شیزونه چې دي دا غلط دي دا شیزونه مه کوئ. زما ریکویسټ دی تاسو ته مونږ پښتانه یو او څوک وایي زه د پلانکي ځي پښتون یم زه د پلانکي ځین پښتون یم زه د ټولو نه غټ پښتون یم. دا کم چې میکونه یې نیولي یو ما پسې خبرې کوي نن وګوره هغه ستا خور لور دا کم چې وایي جانبیب داسې او جانبیب داسې وایي ستا خور لور نن هغه تصویر ټپ شو. دا ولې او داسې به زه د ارګنایزیشنز چې څومره دي فاونډیشن دي که ویلفیر سوسایټیز دي د دوی به د یو معلومات کوم هغو پسې به زه ګرځم او هغو منحوس چیرې چې دي هغه به زه مخامخ راوړم کلیر کوو به دا شی چې دا پیسه د پاکستان مفاد دپاره استعمالیږي که د پاکستان هغه استعمالیږي. بل کم سوشل میډیا باندې سړي چې د لر او د بر نوم یې واغشتو نو پوه شئ چې دا د افغانستان یا د نیشنل پارټۍ که څوک وایي زما د پارټۍ سره تعلق نشته نو بیا به محمود خان اچکزۍ سره تعلق وي او که وایي محمود خان اچکزۍ سره هم تعلق نشته او د خدای دپاره ګرځم نو د خدای دپاره لر بر نشته. بر منمی نه بره ډوسشتۍ نه بره صرف الله دی نن دی پاکستان دی او پښتون دی. څه زما په مقصد پوه شوي بر الله دی او نن دی پښتون دی. دغه وخت پورې ډېره وه او دا یو پرسنل خبرو له راغلی وم اجازت غواړم الله پاک هم په خپل حفظ و امان کې ساته. زما د طرفه
تاسو ټول مسافر وتا او پاکستانیانو ته او پښتنو ته چې په کم ذکم یې زما د زړه د کومې نه تاسو ته اختر مبارک شه چې څو قربانۍ چا باندې واجبي چا کړي او وس دسی هغو ته دی الله تعالی د هغو قربانۍ قبولي کړي او مولا پاک پروردګار هم خاد خوشحاله او آباد لره انشاءالله د اختر نه پس ته به ملاقات کوو چې په ژوندی وم او خیر و دعاګانو کې مې یاد لرئ او ستاسو د دعاګانو د برکته الحمدلله زړه مې غواړي چې یو وایس در باندې واورم خو هغه به د اختر نه پس ته در باندې واورم زه ډېر خوشحاله شوی وم هغه کومه پنډۍ والا ښځه چې وه هغې متعلق د هغې وایس و د هغه سړي هغه ډېر مزیدار دی خو هغه به زه په اردو لایف کې چلوم او زه ډېر خوشحاله مطمئنم د الله تعالی نه الله دې د ما نه رضا شي الله دې په تاسو ټولو باندې زما سره خپل فضل و کرم وکړي فی امان الله الله ما بعد خاد و خوشحاله السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته